أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. صدق الله العظيم. نن به د سوره بقره درس نمبر 158 شروع کو. په دغه کې به متاسه آیات نمبر 284 ترجمه او تفسیر وکړو. اول به ترجمه ته راشو. لله خاص الله دی پاره دی، ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي، و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي. و ان تبدو او که چیرته تاسې اظهار وکړو ښکاره کوئ ما فی انفسکم هغه څه چې ستاسې په زړونو کې دي، په نفسونو کې مو دي، او تخفوه یا تاسې پټوئ یحاسبکم به نو الله به تاسې سره حساب کوي په هغې باندې. به الله فیغفر لمن یشاء بس مغفرت کوي الله چاته چې وغواړي، ویعذب من یشاء او عذاب ورکوي چاته چې الله وغواړي. والله او الله چې د علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قادر دی، په هر یو څیز باندې قدرت لري. نن سبق هم بیگنی سبق سره تعلق واضح او معلوم دی. هغه ورځ مو تاسې ووې چې که چیرته تاسې چا سره څه معامله کوئ، لیندین کوئ، نو تاسې څه کوئ؟ ګواه راولئ، شاهد راولئ، کاتب راولئ چې هغه څه شي ولیکلی شي، سبا لانجه جوړه نه شي. نو نن بیا الله پاک مو تاسې ته یایي وان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، که چیرته تاسې ښکاره کوئ او که پټوئ، یعنې هغه کوئ، هغه ماته څه دي؟ معلوم دي. نو دغه آیات نه دا خبره معلومیږي ابن عباس رضی الله عنه، مجاهد، دوی ټولو دا تفسیر کړی دی چې کله تا یو ځای کې ګواه ته ضرورت تا پیدا شي، خبره تا ته معلومه وي، خلک ته چې راشه ته ګواهي ورکړه، ته خو هلته موجود وې او دغه وخت کې ته ګواهي ورنه کړي، تاسو به علم کې الله حساب کوي. او که نوره ګواهان وو بس نوره یې ورکوي، بیا تا ضرورت نشته دی. دا ما تاسو ته هغه ورځ هم دا مسله کړې وه چې کله داسې صورت پیدا شي نو بیا به ته ګواهي ورکوې، په تا فرض کېږي. دا آیات چې نازل شو صحابه خو ډېر عجیبه خلک وو. دا آیات کې الله پاک یایي هر هغه څه چې تاسې په زړونو کې دي تاسې پټاوئ، دغه حساب بعضو تاسو سره هغه دنیا کې کوم. نو هغوی ډېر پریشانه شول چې موږ زړونو ته خو غلطې وسواسې ارسي، غلط سوچونه ارسي چې داسې وکم، دا وکم، هغه وکم. نو خو موږ الله دې دغه حساب هم کوي. پریشانه شول. ډایرکټ خپل پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله دا خو آیات نازل شه چې موږ به الله پاک هغه مو نفسونو کې چې کومې خبرې د هغې باره کې هم حساب کوي، دا به څه کوو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب وکړه چې دغه تعلق چا سره دی؟ دغه تعلق هغو سره دی چې کوم یې تا په اختیار کې وي، ته په زور اروالې ناست دی او بس ډاډه دې ورته ویلي وي او همدا سوچونه کوي غلط. که تا په اختیار کې نه وي، غیر اختیاري تا ذهن ته ارسي، هغې باندې تا الله نه ارنسي. خو چې هغه تا ذهن ته کله غلط سوچ ارسي، اخته به همداسې لګېږي نه، ډایرکټ اعوذ بالله وایه درې ورته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بیا چا طرف ته یاړې تو که هغه مجلس نه جګ شه، هغه ځای بدل که، تنهایي کې ډېر مه کښېنه، بیا به غلط سوچونه نه درسي. همداسې حدیث شریف دی، یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ورځ به الله پاک یو مسلمان یو مؤمن راجګ کي
او غوږه کې به ورسره خبرې شروع کړي په یاد دې شي چې پلانکي ورځ دې ګناه کړې وه هغه چې اوی الله ته یاد په یاد دې چې هغه بله دې کړې وه پلانکی دې کړې وه پلانکی ګناه دې کړې وه ټولې به الله ورته ووایي یا دا ټولې به درته معافي کړې او دا به جنت ته لاړ شي او چې کوم کفار منافقین دي هغوی ښکاره ښکاره ګناهونه کړي دي قیامت پر ورځ به هم الله په ښکاره ښکاره اعلان وکړي ټولو ته به وشرمېږي بل حدیث شریف دی الله پاک به د قیامت په ورځ 80,000 کسان بغیر د حساب او کتابه جنت ته بیایي او بیا د هر یو کس به 80,000 نوره بیایي په 80,000 کې هر یو کس چې دی که نه 80,000 به نور ده بغیر حساب کتاب ځي نو 80,000 ته په 80,000 کې ضرب ورکړه څومره غرسي الله دې متاسف هغو کې څه کړي راولي همداسې بل حدیث شریف دی که تاسې غواړئ چې موږ بغیر حساب کتابه جنت ته لاړ شو نو دغه شینې اعمال شروع الله پاک به اعلان وکړي څوک دی هغه خلک چې شپې به یې ډېرې ډاډې بسترونه لرې وي یعنې تهجد یې نشي کولی هغه ارزښت شي خلک خو دا به ډېر لږ وي او تاسې کس وي که نه دا موږ تاسې خپل ملګري واخلو څومره تاسې پېژندوئ یو دوه به کې تهجد کوي په 100 کې به یو دوه کس تهجد کوي همداسې بل ځای کې بل ځای کې نو الله پاک به هغه کسان چې بغیر چې تهجد یې کول هغه به جنت ته بغیر د حسابه ځي نو که غواړئ چې جنت ته بغیر د حساب او کتابه لاړ شوئ حساب کتاب ډېر سخته دی هغه د بن اسرائیلو یو بزرګ کیسه مشهوره ده که نه تاسې به اورېدلې وي هغه ډېر عبادت وکړه ښکلی کور هر څه یې پرېږدول دښتو ته لاړه غرونو ته او هلته الله پاک یوه انار ونه ورته اشنا کړه او ښکلې چینه وه بس د چینې نه اوبه چښلې انار به خوړل او عبادت به کوله او دا مړ شه چې مړ شه الله پاک ورته ووایي چې حساب کتاب سره د جنت ته بوځم که بغیر د حساب او کتابه دې بوځم نو ده ته خو په خپل عبادت باندې ډېر ناز وه دوی چې یا الله ما سره حساب کتاب وکړه الله ورته ښه دا صحیح ده بس فرشتو ته وایي چې دا لږ جهنم پورې بوځوئ جهنم ته چې بوتله نغدې یې کړ داسې نه چې بلکل یې ور واچوله لږ ور نغدې شه نو هلته ډېره ګرمي او سم تږی شه داسې تږی شه چې فرشتې ته یې چې لږ یوه اوبه راکړئ خیر دی وي خیر دی وي هغوی ورته یخ جام داسې تووله تووله د 100 کاله عبادت کړی وه او فرشتو ته چې دا جام موږ هغه چا ته ورکړو چې 50 کاله عبادت موږ ته راکړي ده ورته وایي چې واخلو 50 کاله عبادت ثواب یې تا شي څه ده جام ماته راکړو یو جام یې واچېدله چې لږ وخت تېر شو بیا تږی شو بیا یې فرشتو ته چې اوبه راکړو تندې مړ کېږم یې هغوی ورته یخ جام تووله ورتووله یا دا جام موږ هغه چا ته یې ورکوو چې 50 کاله عبادت موږ ته راکړي عبادت یې ور وبخله جام یې بله واچېکله نو 100 کاله عبادت یې چې کړ هغه څه شو په 2 جامو اخپله د خپله شو بیا یې الله ته ویر واسطه الله ورته وایي چې ته اوس شی راوړلی دي چې کوم 100 کاله عبادت واخلو تا په 2 جامو څه کړه خرڅ کړه ما تا ته 100 کاله چینې نه اوبه دیر کړې 100 کاله مې انار دیر کړل 100 کاله تا سترګې غوږ پیزه هغه ټول دا نعمتونه به اوس څنګه شي نو هغه هلته بیا په ژړا شو چې یا الله ما ته معافي وکړه نو د الله حساب کتاب ډېر سخت دی الله دې موږ تاسې پکې څه کړي کامیاب کړي لله ما فی السماوات الله دې پاره دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه باندې دي وان تبدوا او که چېرته تاسې ښکاره کوئ ما فی انفسکم هغه څه چې ستاسې په نفسونو کې دي او تخفوه یا تاسې پټ کوئ هغه څه چې ستاسې په نفسونو کې دي یحاسبکم به الله به حساب کوي تاسې سره په هغې باندې فیغفر لمن یشاء مغفرت به کوي الله چاته چې وغواړي ويعذب من یشاء او عذاب به ورکوي چاته چې الله وغواړي والله او الله چې دی علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې څه دی قادر دی دا مسله زده کوئ مو باندې الله پاک دغه دنیا کې د خپل طاقت نه زیات عبادت نه دی اچولی لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله پاک مکلف کړی نه دی یو نفس مګر د هغه د وس او د طاقت مطابق
نو همدارنګې چې موږ تاسې زړونو ته کوم غلطې وسوسې سوچونه رسي هغه غیر اختیاري رسي هغه بارې کې موږ سره حساب کتاب نشته چې ته خپل اروالې او خوند ترې نه خلې دغه بارې کې به حساب کتاب در سره کېږي نو نن دپاره همدا درس بس دی وما علینا الا البلاغ